قرآنی پلوشې. د قرآنی پلوشې خپرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې درته د سورت کهف لنډ تفسیر وړاندې کیږي. د سورت کهف پیژندنه. د کهف سورت د قرآن کریم په ترتیب کې 18م سورت دی چې 119 آیاتونه او 12 رکوګانې لري. سورت کهف مکی سورت دی، یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. دغه سورت په ځانګړې توګه د آزمایښتونو، ایمان، صبر او د الله جل جلاله په قدرتونو باندې تکیه کوي. سورت کهف د څو مهمو او عبرتناکو کیسو په اړه خبرې کوي چې د انسانانو لپاره لارښوونې لري. لومړی د اصحاب کهف یا د غار ملګري. په دې کیسه کې د ځوانانو یوې ډلې ته اشاره شوې چې د ظالم پادشاه د ظلم څخه د ځان ساتنې په موخه یو غار ته پناه وړي. د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام کیسه. په دې کیسه کې د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د ملاقات او د خضر د ځینو کړنو په اړه خبرې کیږي چې په پیل کې د موسی علیه السلام لپاره مفهوم نامعلوم وي، خو وروسته یې د حکمت وضاحت ترلاسه کوي. د ذوالقرنین کیسه. ذوالقرنین یو عادل پادشاه دی چې د الله جل جلاله د لارښوونو مطابق یې د نړۍ مختلفو برخو ته سفرونه وکړل او د یأجوج و مأجوج څخه د خلکو د خوندیتوب لپاره یو قوي دیوال جوړ کړ. د دنیا فانیوالی او د آخرت اهمیت. سورت کهف د دنیا موقتی ژوند ته اشاره کوي او انسانان د الله تعالی ذکر، ایمان او نیکو عملونو ته هڅوي. فضیلت. سورت کهف د قرآن کریم په مهمو سورتونو کې راځي او په مختلفو حدیثونو کې لوی فضیلت ذکر شوی دی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هر څوک چې سورت کهف د جمعې په ورځ تلاوت کړي، هغه ته به د بلې جمعې ورځې تر راتلو پورې یوه رڼا او هدایت ورکړل شي. حضرت علی کرم الله وجهه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: هغه کس چې سورت کهف ولولي، هغه به له شیطان څخه محفوظ پاتې شي. د دې سورت په تلاوت سره مؤمن د ګناهونو بخښنه ترلاسه کولای شي او انسان ته سکون او هوسایي ورکوي. د سورت کهف د نزول سبب. د سورت کهف د نزول سبب په اړه مختلف اقوال موجود دي. مشهور قول دا دی چې کله کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د څو پوښتنو په اړه پوښتنې وکړي چې پکې د اصحاب کهف کیسه، د روح په اړه او د ذوالقرنین په اړه وي، نو الله تعالی دا سورت نازل کړ ترڅو د مشرکانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. پایله. سورت کهف د ایمان، صبر، حکمت او د دنیا او آخرت په اړه د عبرت وړ درسونه وړاندې کوي. د دې سورت تلاوت انسان ته سکون او د الله تعالی د رحم او بخښنې لامل ګرځي.